ها د ورو سوال کړی دی زما سره کور دی او هغه ما په کرایي ورکړی دی او د کور د کړکۍ چې دي دې کې یو کړکۍ خراب وه او ما دې کس ته ویلي مو چاله چې په کرایي ورکړی دا به زه برابروم پکې ډېر وخت تېر شو ډېر تیز بارانونه وشو او هغه کړکۍ کې دننه اوبه ورغلې او د هغه د کور سامانونه یې خراب کړو اوس هغه ماته دا وایي چې د دې ذمهوار ته یې ما له به دا سامانونه اخلي نو سوال دا دی چې زه د دې ذمهوار یم او که نه الجواب دا خبره یاده کړي مالک که د کوري که د ګاډي که د بل څه وي دی چې چاله په کرایي باندې څه شی ورکړي که نه او هغه خراب شي بغیر د مستاجر د څه ګناه د لاسه یعنې هغه پکې څه دخل نشته نو د دې برابرول په ده کې لکه اوس یو سړی کور کې اوسېږي او دیوال کې چون راغی دیوال کې چون دا د دې مستاجر د لاسه خو نه دی چا چې په کرایي باندې ځای نیولی نو څوک به برابري مالک خو که ده څه ټکی راغستی څه ټکی راغستی او ډزر 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 او دا ټکوال کوي او د هغې د لاسه دیوال کې چون جوړ شو ذمهوار یې څوک دی کرایدار هغې ذمهوار شو ځکه چې دا کار د ده د لاسه شوی دی اوس دې ځای کې کړکۍ د مخکې نه خرابه ده او دا خو واضح ده چې د دې ذمهوار خو کرایدار نه ده خو هغو ته ویلي دي چې دا برابر کړه به موږ یې برابرو سبا بل سبا که څه اوږده شو بارانونه ډېر زیات وشو اوبه دننه راغلي نقصان وشو دی د دې ذمهوار دی څوک مالک ذمهوار دی بیا قاعده دا ده هر هغه شی چې تلف شو او ته ضامن وي یعنې په تا یې ذمهواري وه چې ته به یې کوې اوس هغې بیا قاعده دا ده چې مثلي یو شی دی چې د هغې په شان بل میلاویږي نو ته به د هغې په شان بل راوړې او که د هغې په شان نه وي نو د هغې قیمت به ورکوې لکه موږ به وایو چې اوبه دننه راغلې اوبه دننه راغلې او د کمرې چې کوم کټ دی سامان دی هغې څه کړو هغې خراب کړو اوس بازار کې که د دې په شان میلاویږي نو دی به ورته دقه شان اخلي او که د دې په شان نه میلاویږي بیا به قیمت ورکړي لکه اوس کېدای شي هغه زوړ ماډل وي بیا به اندازه ولګي چې یاره دومره په څو میلاویږي یاره په دومره میلاویږي دی به د هغې پیسې ورکوي او په دواړو حالاتو کې که دی ورله دا شی نوی راوړي او که ورله پیسې ورکوي دغه کوم شی چې خراب شوی دی دا د مالک ته پاتې کېږي الا که چېرته دوی یو بل سره اتفاق وکړي چې زه صحیح ده سامان خو زما اوس لږ خراب شوی دی دا سامان به ما ته پاتې شي ته پسې ماله دومره پیسې راکړه دواړه اتفاق وکړي نو دې کې هم څه حرج هغه نشته که صحیح ده زه خپل سامان ځان سره پاتې کوم همدغه خراب سامان زه به برابر کړم خو ته پسې ماله دومره پیسې راکړه د دواړو اتفاق وشو بیا صحیح زه یو دلیل ذکر کړم حدیث کې یو راځي چې رسول صلی الله علیه وسلم په خپلو بیبیانو کې د یو بیبي سره و بعض روایتو کې راځي چې عایشه رضی الله عنها سره نو بلې بیبي خپل خادم راولېږو د هغه سره په پلیټ کې څه خوراک و هغه یې راوړ لوښي کې خوراک نو د طبیعت د زنانو دی لکه دا بعض وایي که نه ما د بعضو نه اورېدلي یاره وایي د دویم واده ته مې زړه کېږي ډېر خو دا ښځې به دې ورسره ورانېږي دله اوس پته شي څنګه داسې ښځه دله په کار دی چې هغه د دنیا چې کومې عامې ښځې دي چې دوی د طبیعت نه هغه جدا وي چې کله دی کور ته ورننوځي دوه ښځې یا درې څلور هغه ورله تندی ښکلي کړي او ټول ورته خاندي راخاندي سلیري چې ګڼ کړي نو کوم کس چې دا قیسې کولې پوه شي چې دی کولو والا نه دی ځکه چې بعض څه وایي وایي دا دوه بیا چغې وایي او جګړه جوړوي او داسې کوي د سړي ژوند لنډ تنګ کړي دا دوه ورځې مخکې زه یو کس سره ګاډي کې روان وم چېرته نو هغه یو پکې دا خبره وکړه مړه وایي دا دوه داسې لنډ تنګ کړي د سړي دا ژوند او ما دا یوې لنډ تنګ کولی نه شي راشه ما زه درته وښیم چې یو ښځې ده هغه سړی دې ته پکې جوړ شي چې ځان وژغه دا خو د ښځې د سړیتوب او د هغې دغه پورې تعلق ساتي نور زنانه فطرت دا دی چې دا بني نو دوی له په یو بل نه دوی له غیرت ورځي اوس رسول صلی الله علیه وسلم د خپلې بیبي سره کوټه کې دی او بلې چې دی خوراک راولېږو په دې باندې هغې طبیعت ګډوډ شو نو هغې ته ایستلو کړو چې هغه کوم خادم سره چې لاس کې لوښی دی هغه د لاس وو هغه لوښی هم راولېدو مات شو او خوراک هم ګډوډ شو نو رسول صلی الله علیه وسلم دې چلو کو چې بل لوښی یې راواغستو او به یې کې خوراک چې کوم ځای شی و
د هغې په شان یې د دې نه راواغستو بل او خادم له ورکو او بیا وی اناء باناء وطعام بطعام لوښی د لوښي په بدله کې خوراک د خوراک په بدله کې مثل شتي که نه هغه لوښي په شان لوښی پروت نو چې لوښي په شان لوښی پروت و دی په بدل کې دغه لوښی دا مطلب صاحب په دې دلیل ذکر کو چې یو شی میلاویږي هغه شان بوله بل ورکوي خو که هغه شان نه بیا به قیمت ورکوي والله اعلم